So let's see. اوس راځو مونږ last number function مونږ financial function ویلو. اوس date and time functions ته راځو او د date and time functions باره کې اوس معلومات وایم چې تاسو ترلاسه کړئ. date and time functions. Date and time functions, those functions which are related date and time is called date and time function. Date and time functions. Our functions چې هغه date او time سره تعلق ساتي نو دې functions ته موږ date and time functions وته ویلی شو. example تاسو به examples دا درکما لکه موږ سره just now function دی داسې موږ سره today function دی today داسې موږ سره month function دی داسې موږ سره day دی داسې موږ سره year دی etc داسې موږ سره second دی داسې موږ سره minute دی او داسې year function دی بل موږ سره چې زیات کر function days 360 چې زیات استعمالیږي او network days دی اصل کې network days او بل چې کوم دی last number function هغه text function about date دی نو دا موږ سره د date باره کې یو څو خبرې شوې یو څو functions چې موږ زیات کړ دي زیات د most important functions هم دي زیات کړ آسان استعمالیږي زیات او د دې وجه نه داسې قسمه functions چې هغه په date and time باندې انحصار کوي نو هغه قسمه function ته date and time functions ورته ویلی شي. تاسو له یو مثال درکړم. مثالات داسې دي نمبر 1 now function دی چې آیا دا now function کار څه کوي نو یاد ساتئ now function is used to give the system date and time چې دې مال کم په سیستم کې کم current date and time دی نه نو هغه راته راکوي نو هغې ته مونږ now function is used to give the system date and time چې کم لکه د date and time کم date and time تاسو سره functions دي نو د هغې دپاره د دې د راوستو دپاره مونږ زیات کړ دا date and time function اخلو. مثال تاسو را درکم equal to وګوره زه به دې ځای نه now او دا function به استعمال کړم نو ګوره now function چې کوم دی څومره په اسانه توګه سره ماته date هم راته راکړه او ماته time هم راته راکړه. so it gives about date and time د ماته دا current date and time راته راکړه خو دا سات چې کوم دی دا سلیري تاسو لیدلی که نه دوه قسمه سات مو سره یې که نه یو 24 hours دی او یو 12 hours date دی نو که تاسو regional setting ته راغلی if you come to regional setting نو د regional setting د دغه date time مونږه we can change them alone here لکه وګوره دا overall additional setting دی ما سره او په دې additional setting کې current time چې کوم دی نو هغه کوم یو short time what this one دا 12 by 4 دی because here reset come the date if I reset it 231 the 231 long time badasi and date should be occur like this and the number should be this okay نو دا سه دیم تا current date را ته چې آیا دا ستا current date time چې کوم دی هغه ډیر دا دی 12:30 را ته کنه دا اوس دا 12:30 نه بعد چې کوم دی چې کله سه فار ایگزامپل تاسو 12:30 شي نو مطلب دا دی تاسو دا غې نه چې کوم دی اوس دا 12:30 منفي کې نو چې څه تیر راشي نو هغه بس تاسو پراپر ټایم نو مطلب دا دی چې دا ماته وګوره ډیټ راته ښیي او د ډیټ نه پس چې کوم دی ما سره ټایم هم راته ښیي نو د هغې دپاره مونږ دا دوه فنکشن زیات کړ دې ځینې استعمالولی شو ډېر نو ګورئ که چېرې تاسو څوک دنه کوېسچن وکړي چې بھئی دا نو فنکشن څه لپاره استعمالیږي نو چې ستا په سیسټم کې مونږ سره چې کوم ډیټ وي دې ځای نه ډیټ اینډ ټایم وي هغه تاسو له بوت درکوي او تاسو ډېر الریډي ما ویلي مو که تاسو کنټرول سیمی کولن ووښئ نو ډیټ درکړي او که سپیس ووښئ کنټرول شفټ سیمی کولن نو تاسو له ګوره پراپر ټایم درله درکړي نو داسې هم تا سره پاسبل نو ګوره موږ کنټرول شفټ سیمی کولن سره دغه شارټ ډیټ اینډ لانګ ټایم چې کوم دی ډېر صحیح طریقې سره اصل کې راوستی شو ډېر نو ګوره کنټرول سیمی کولن سره ډیټ درکړي او بیا سپیس کنټرول شفټ سیمی کولن سره تاسو له ټایم درکړي دا د هغې موږ سره پراپر طریقه ده خو دې ماله اصل کې څه راکوي دې ماله 24 hours راته راکوي 24 hours
مونږ عام د 12 بجو پورې ټایم یې کنه او بیا دا غینه 1 2 3 بیا شروع شي ما سره نن بیا دې دغه 13 14 15 دغه څه ډیټ ورکي او دې مخکې دغه سي طریقې سره روان دي نو دا وګوره دا د ډیټ د ناو فنکشن خبر شو ټوډے فنکشن سره پر استعماليږي ټوډے function is used to find the today date of system date دې صرف او صرف چې کوم دی نانی روز ډیټ ما ترا کوي وګوره دا سه صرف زولی کوم وتا ټوډے او دا غته پس شو د قوس پوتا ویلکم باس چې کله تاسو انټر کې نو ګوره ماته نن ډیټ سونه په اسانه سره راکو نو ګوره دا سمونګ ټوډے ډیټ او موږ دا یو سمپل طریقه دی ځان راستو بیا وګوره دا سه کتا سو ټایم دا کوي کنه ټایم دې نه پیژنې سر کې ډیر راسي ټایم بتاو څه کوي کنټرول شیفټ سیمی کولن ته برازه دی نو ګوره کنټرول شیفټ سیمی کولن چې کوم دی یاد ذاته دا دغه موږ سره پراپر کنټرول شیفټ سیمی کولن دا دغه موږ سره شارټ کټ دی او د دې لارې نه چې کوم دی موږ سه اپلای کوو هم دا فنکشنز دې نه اپلای کوو د شو دی اوس په دې کې موږ سره وګوره یو څو فنکشنز دي چاہے تمونگا اوگرے month سے کار کئی month function shows the current month of a given date دیو given date چکم دی ماتا month را دخی دا سے air day ماتا سخی day shows the current day of a given date دیو date چکم دی کم ورکلشی نو دا غی ماتا day را دخی and air ماتا سکی air function shows the recent the air from given date your date pe tale درکړي دا غنه ته دا month دا day او دا air چې کوم دی دا ټول تاسو دینه بیلول شي څنګه ګوره کې چرته زه ټوډے ډیټ ور کم یا کنټرول سیمی کولن ومه زه دیم چې دینه مالا month را ترا کنو که تاسو month دې زنه انتخاب کو نو ګره زه پکې دا month دې زنه صرف خپل باس چې کله دا منت واخلم او دا مې انټر ک نو ګوره ماته منت سره ترا ک 6 سره ترا کړی نو ګوره د دې ډیټ تما سره واغستل د دې ډیټ تما چې کوم دی جست منت وګوره سلیکټ اني ډیټ یو ډیټ انتخاب کا نو طالب اتوماتیکلی دا غي نسبت درکې منت په درکې کدا که زه ایر دین رالم نو ګوره زبدي زنه دا ایر راوالم او دا بس انټر کم داسې نو ګوره که تاسو چرته ایر فنکشن اپلای کوئ کنه نو سلیکټ اني ډیټ سیل بس تاسو هغه انتخاب کې که تاسو سے فار ایگزامپل ډیر اخلي نو ګوره صرف او صرف هغه سیریل نمبر پکې واخلي او دې ځنه انټر کړه سي نو ګوره سونه سمپل میتھډ سره دې ځنه اصل کې ګوره د نو سره 18 چې کوم دی هغه ما سره ډے دا سلیکټ اني سیل ډیټ اور ډیټ سیل نو سونه په اسانه سره مونږه د منث ایئر اینڈ ډے راغستې شو ون بای ون بل ګوره تاسو سره منټ فنکشن دی چې به دا منټ فنکشن سره پر استعماليږي to get minutes from any time given time not any time given time بل دغه سه مونږ چې کوم دی سیکنډ هم راغستې جو خو د سیکنډ مونږ سره دونه فائدہ نشته دی r function سره پر استعماليږي r function is used to get hours from given time وګوره زبا کنټرول سیمی کولن کنټرول شیفټ سیمی کولن بس یوز کما نو ماته وګوره دا ټایم را تراکی زوته ماته سره تراکا دینه ماته منټس را تراکی یا منټ را تراکا نو سیریل نمبر مطلب دا دی چې مکه سل به انتخاب کې کوم چې تاسو سره پای کې ټایم موجود دی چې کله تاسو انټرپریس کې نو ګوره ماته دا ټایم را دا منټ سره تراکا نو ګوره چې کله تاسو منټ غواړئ کنه نو سلیکټ اني ټایم سیل او دا غینه پس تاسو با وګوره دا استعمال وکړئ دا سه r function چې کوم دی او مکه څنګه چې موږ وې د یو ټایم نه اور راخلی 7 راخلی نو ګوره r او دغه سه زبردار ټایم راوالم باس چې کله انټر کې دیځه نه نو ګوره ماته 14 را تراک کچره تاسو 12 ساعت غواړئ نو د دې r نه -12 منفي حاصل کړئ چې کله 12 ته منفي کې طالب وګوره باقي چې کم ټایم دی هغه نمبر اف آورز پتا سول اتوماتیکلی درکې ان دا تاسو 24 آورز شو او دا تاسو 12 آورز شو اصل کې نو ګوره په 12 آورز کې وتا سو دا کم آورز چرشي
دا غینه به تاسو دا 12 منفي کې نو اتوماتیکلی تاسو لکه چې کوم دی 12 hours سات په درکې وګوره یو بل فنکشن دی چې آی ته موږ ډیز 360 یا ټیکسټ فنکشن دا الریډي تاسو ویلې مو دی ټیکسټ فنکشن څه کوي it converts the date numeric date it converts the numeric date into text date itself نو ګوره کچر تما سره یو ډیټ وی کنټرول سیمی کولن او دا څه فار ایگزامپل ټیکسټ ډیټ ته کنورټ کوما نو زه به ټیکسټ تراشم او د ټیکسټ نه بعد چې کوم دی د ټیکسټ نه بعد زبا دا ډیټ انتخاب کم دی ځکه او کاما زبا تور کم چې ډی 4 ټایمز بیا mm 4 ټایمز او بیا y 4 ټایمز زبا دا دي ځنه اډ کم بس بیشک دا ټیکسټ فنکشن دی او سوا تاسو نه په ډیټ سو فنکشن کې تاسو کې تاسو دا ټیکسټ فنکشن وته دي ځنه استعمالول شي نو ګره سونه ایزی طریقې سره مونږ دا کم ټیکسټ فنکشنز چې کوم دي دا نومریک فنکشن مونږه ټیکسټ ډیټ ته کنورټ کو select any cell یو دا سیل انتخاب کا select any cell here او دا غینه پس dd 4 times بیا mm 4 times and بیا yy 4 times دا بتاو دې څنګه اډ کې بس بیا راشي دې نو پسې بیا دا غینه پس موږ سره چې کوم مین دا الګوریتم دی زه تاسو ته ډسکس کما days 360 function سره پر استعمالي days 360 function is used to find the difference between two dates the دو dates ترمنځ چې کوم دی د ماته څه کوي مختلف واله ماته خي راځي لکه ګوره سه فار ایگزامپل زیو ډیټ دې زنه اخلمه چې هم سره دې سه start date وګوره دې سره start date او بل مو سره end date دی او ما سره total days پکار دي ترمنځ او start date یو کس په دې ډیټ باندې راغی سه په 2000 سه فار ایگزامپل 1 کې راغی 2001 کې او یو بل کس چې کوم دی په دې ډیټ کې فارغ شو نو جماعت یو کس وی چې تو ګورا چې آیا د کس څومره ورځې کار ما سره کړی دی په دې کې رخصتیان شامل نو د دې ترمنځ ډیټ منفي کو مالت انسر راکا نظر کوم چې days 360 فنکشن به اپلای کړه select start date comma select end date دا به دې انتخاب کړئ چې کله select start date comma end date او press enter کې نو ګره تاسو له نمبر اف days اتوماتیکلی درکې نو ګره مطلب دا دي چې کلم تاسو days 360 فنکشن اخلي کنه days 360 فنکشن نو اول پکې select start date او بیا end date واخلا نو ته کولی شي چې وای دا غي ترمنځ مختلف والي نه ډیفرنس روباسي ٹھیک ہے نا چې د 2001 نه والا تر 2013 نه پورې 100 کال راځي دا نمبر اف ډیز چې کومه دا تقسیم ک په 12 باندې انټر کا نو 360 راځي کنه ٹھیک ہے نا 360 چټیانه پکې جمعه نو خلاص دي نو للو ته بدون نو به کتل بي سي اس و خامخا جمعه چټي دنا وا پکې ني ولې جمعه ولې چټي کې نه راځي وای بي وقوف انسان نو ګره دا ټوټل ډیز چې کوم دی دا ټوټل ډیز چې کله ته په 12 باندې تقسیم کړه تاسو نمبر اف ایئرز درکې ټوټل ډیټ ټوټل ډیز دا په 12 باندې تقسیم کې اتوماتیک پتا سول چې کوم دی اوس خبر دادا یو بل فنکشن دی چای ته نیټورک ډیز وته وي نیټورک ډیز function finds the working days مطلب دا دی چې without holidays په امریکا کې دوه چټیانی دي سیټرډے اینڈ سنډے هفته اتوار الته کې رخصتي ده هغه دوه ورځې دوی وباسي اصل کې دی هغه دوه ورځې دوی وباسي او موږ له صحیح طریقې سره پراپر انسر راته راځي
او څنګه چې دوه چټیانې دي کو هر ورځ راځي هفته اتوار پنځشنبه جمعه اټ ډزنټ میټر دی هغه باسي او ماته ډیز راته راکړي همدغه سیناریو راواله همدغه ډیټا راواله دي زه نه او دلته کې تاسو استعمال کې پیسټ کا اوس وګوره زه networking days روباسي د کار ورځې څومره کار د 2001 نه واله تر 2013 پورې څونه ورځې د کار کړی دی نو ډېر په اسانه سره موږ کولی شو چې صرف او صرف نیټورک ډیز واخلي سٹارټ ډیټ پکې انتخاب کا کاما اینڈ ډیټ پکې انتخاب کا بس او دا انټر نو ګوره 3132 درې زره یو سل دوه دېرش ورځې چې کوم دی دا د کار ورځې دي نو ګوره څونه موږ ته پته ولګېده که چېرته د دې ډیز نه دا همدا ډیز منفي کړو نو څونه ورځې رخصتیان راځي یو زر یو سل اته اتیا ټیک ہے نا نو دا موږ سره نمبر آف ډیز را سره راځي نو دا ټولې ما سره هالیډیز دیز آر هالیډیز دا ټولې چې که ته په هفته کې دوه ورځې رخصتیانې کې نو د دې 2001 نه واله تر 2013 پورې 1188 چې کوم دا موږ سره نمبر آف هالیډیز راځي اصل کې دا چې رخصتیانې دي موږ سره نو نیټورک ډیز فنکشن تاسو وکړه نیټورک ډیز فنکشن چې به سلیکټ سٹارټ ډیټ چې کوم اس ډیټ دی کاما ای ډیټ ان ډیټ اب انتخاب کړئ زه نه دا غي ترمنځ به تعالی ډیز خروباسي without holidays उसको जो to find number of holidays چې به کدوه په هفته کې دوه ورځې چټیانې وي نو ما سره به ټوټل رخصتیانې څومره نو تاسو چې کوم داس کار به وکړئ چې ریزلټ وګورئ ریزلټ آف ډیز 360 فنکشن نه منفي کې ریزلټ آف سو چې کوم سره د نیټورک ډیز نه راغلی دی نو چې د نیټورک ډیز نه کم ریزلټ تاسو سره راغی نو دغه اصل کې ډېر ستاسو رخصتیانې چې تاسو یې درکړي ډېر اوس که یو کس په هفته کې یو ورځ رخصتي کوي بیا به څه کېږي واټ ول هیپن ډېر اوس که یو کس په یو ورځ رخصتي کوي نو بیا به سي نو چې یو ورځ نو وګورئ دا رخصتیانې دوه دي نو دا په دوه باندې تقسیم یې کا چې کله سه فار ایگزامپل دا رخصتیانې په دوه باندې تقسیم کې نو بیا څونه رخصتیان راځي 594 راځي موږ سره اصل کې ٹھیک ہے نا جو اس کے میں رخصتیان را لیکن کہ چرتا اونلی ون ڈے ہالیڈیز وی ون ڈے ہالیڈے موږ سره موجودي نو د هغې دپاره ډېر څه به وکړې تاسو جسٹ یو هیو ټو پټ دیم تاسو به دقه چې کوم دا ډیز راووتې که نه هالیډیز دا څونه ټوټل هالیډیز چې راووتې په دوه باندې تقسیم کا نو تاسو سره به چې کوم دی که چېرته یو ورځ چټي په هفته کې نو د 2001 نه واله تر 2014 پورې څومره نمبر آف رخصتیانې جوړېږي نو هغه دغه دی اوس پیسو کمه اوس پیسه جمع کم چا سره دغه نیټورک ډیز سره دې سره به جمع کم دا نو ما ته به اټومیټیکلی پته ولګي چې به یو ګوره که چېرته په هفته کې یو ورځ چټي وي نو د 2001 نه واله تر 2013 پورې نمبر آف ډیز ما سره دا راشي زه به څه وکړم نیټورک ډیز ریزلټ سره به څه جمع کړم دغه کوم چې ریزلټ آف ون هالیډے ان ا منث چا کوم راغلی دي خیر دا ټیک بیا لږ وګورئ نو هغې سره جمع کړه نو تاسو ته به د یو ورځې رخصتي اصل کې ډېر دا نیټورک ډیز فنکشن چې کوم دی دا د امریکنز دپاره جوړ ځکه د هغوی دوه ورځې رخصتي ده د نور کنټریز کې نه کوي خو که تاسو خپل اپلای کوئ نو د هغې دپاره موږ سره دا فارموله ده چې موږ یې زیات کړ استعمالولی شو نه هغه دې سره وګوره امریکنز چې کوم دي هغوی دپاره اختر مختر خو شته دی نه صرف یو کرسمس ډے ده او هغه په د نیټورک ډیز کې ایستی ده اونلی ون ده که یو هغه ده یو فادر ډے ده یو مدر ډے ده یو چرچ ډے ده هغه دې کې ایستی ده اصل کې اوس اختر چې کوم دی دا فنکشن یې قاری صاحب تا د بار نه جوړ کړی اول دا بي سي اس د پاس بیا به سره ګورو وګوره شاباس دی خوا سی سی پلس دونه ګران دی ما سم پرې راله خو یو نیټ کیفے ټایپ یو پریکټیکل ته استعمال کما نیټ کیفے کې اصل کې څنګه ډیر موږ سره لیټ سی ګوره لکه کلاینټ نیم وی او دا سه سٹارټ ټایم بیا دا سه اینډ ټایم
او بیا دغه سه ټوټل آرز وي وګوره دا سه ټوټل آرز په دې ځان لګ پی کې پریکټیکل ته کوم چې سبا بیا تاسو سو دا سه بیا per hour charges the per hour د یو غنټې charges ٹھیک ہے اور دا سے ٹوٹل اماؤنٹ گورے ٹوٹل آرز بسنگ روبا سے اول با آر فنکشن یوز کے स्टार्ट टाइम بیا माइनस وګوره دا به قوس بن کې بیا माइनस اور او بیا دا ان ټایم به ته واخلي بس ګوره کنه کنټرول شیفټ سیمی کولن او بیا چې کوم دی کنټرول شیفټ سیمی کولن یو کس 2 بجې راغی او سے فار ایگزامپل 3 بجے پاسې ده نو زه به اوس وګوره دې ځای نه آر زه به اول دا راوالمه ماینس اور او بیا به دا ته منفي کم داسې دا به انټر کم وګوره 12 آر زه راته راکړل د کسټم ته به راشي دې ځای نه به دا نمبر واخلې بس پر آر چارجز څونه دي سل افغانۍ چارجز دي نو بس ټوټل اماونټ بس راځي دی لا په دې کې ضرب ورکې بس وګوره سمپلی مونږ اول سره وستل نیټ آرز چې آیا د څونه غنټې ناستې نو بس آر ان ټایم ماینس اور स्टार्ट टाइम دا وتعالى روباسي او بیا په ټوټل اماونټ پر فارمولا دا چې پر آر چارجز لا پر آر چې کم ټوټل چارجز رال کنه ټوټل آرز لا با وګوره دا سه ټوټل آرز لا ضرب ورکې پس کې پر آر چارجز کې اټومیټیکلی تاسو به پراپر انسر درته نو مطلب می دا دی چې کلم تاسو کیلکولیشن کوي کنه نو دا غیر پر موږ دا طریقه او دا میتھډ استعمالول شي وی کین یوز دم هیر بل وګوره دا سه دا چارجز دا څنګه چې یو کس کار کوي کنه یو کسٹمر دی یو امپلوی دی هغه کار کوي دا غا سٹارټ ډیټ او دا غا اینڈ ډیټ او دا غا ټوټل ډیز او بیا چې کوم دی پر ډے چارجز او دا غا ټوټل سیلری دا نو څنګه زه عمق سره اعظم سٹارټ ډیټ ما سره دا شو کمپیوټر شارټ کیږي او اینڈ ډیټ دا شو چې سٹارټ ډیټ ما سره دا شي اینڈ ډیټ وګوره زه دې ځکه کوم چې سه فار ایگزامپل 2009 نو ما سره ټوټل ډیز سنگل وباسي نو وګوره ټوټل نیټورک ډیز بس یوز کوم کنه نیټورک ډیز او دا غینه پس وګوره دا سٹارټ ډیټ شو کاما دا اینڈ ډیټ شو او دا انټر کا پر ډے چارجز $25 دی پر منتھ پر ڈے اخلی نو بس دا ٹوٹل ڈیز لے چکم دے ضرب ورکے پر ڈے چارجز کے اینڈ دین پرسنٹر نو گورے اوورال سیلری آٹومیٹیکلی تاؤس تیرو وستا نو گورے اول میں نیٹورک ڈیز چکم دے نیٹورک ڈیز فنکشن استعمال کو اول میں سٹارٹ ڈیٹ واغست بیا میں اینڈ ڈیٹ واغست او دا غینا بعد چکم دے د ټوټل سیلری راوستو لپاره وګوره ټوټل سیلری راوستو لپاره مسوکل مونږه دا کم چې دا ټوټل ډیز دی د لمغه ضرب ورک پر ډے چارجز کې باس نو ماته وګوره ټوټل سیلری اتوماتیکلی وروته نو یاد ساته دو فنکشن دي چې ډېر زیات امپورټنت دي یو چې کوم دی دا آر فنکشن دی چې اوس تاسو پریکټیکل ډېر پکار راځي او بل چې کوم دی نیټورک ډیز دی چې اوس تاسو پریکټیکل ډیز مطلب تاسو پریکټیکل چې استعمالول شي نو فنکشن هم اس پریبل دی خو د موست امپورټنت فنکشن چې کوم دی موږ سره دا د استعمالول نو دا موږ سره ډېر تاسو date and time function should which is to wind up that's it